په حیث د یو مسلمان کامیابي مونږ چی ته وایو؟ آیا مقصد کامیابي دی ته وایي چې پتلون واغونده یا نیکټۍ پر غاړه کړه یا مثلا یو ښه ټیکنالوژي موبایل استفاده کړه یو ښه ساینسټس اوسه؟ لیکن کامیابي مونږ دی ته وایو چې نه فقط په دنیا کې کامیاب اوسي بلکې په آخرت کې هم. کامیابی د انسان په ژوند کې په مختلفو جهاتونو کې قرار لري. دا په یو جهات کې قرار نه لري. مثلا یو انسان دی هغه ښه ډاکټر دی او هغه دا سوچ کړی چې زه د هیواد تر ټولو یو ښه سرجن جوړ شم. دی خو د طب په ډګر کې کامیاب شو، شخصي ژوند کې د خپل اولادونو سره د خپلې کورنۍ سره تعلقاتو کې اړیکو کې او د نورو خلکو سره په مالي کومکونو کې مرستو کې آیا دی کامیاب دی او که نه؟ اوس دا بیل جهتونه دي. یو د طب جهت دی، نور 2 یا 3 جهتونه بیل هم دي چې هغه د خانداني ژوند دی. همدارنګه د مسلمان لپاره هم مختلف جهتونه دي. لکه یو جهت د الله تعالی سره تعلق دی. یو انسان که چیرته په مادي لحاظ سره ډېرې روپۍ پیدا کړي یا ډېرې پیسې پیدا کړي خو د الله تعالی سره تعلق ښه نه دی، آیا دی کامیاب شو؟ ښکاره خبره ده نه دی کامیاب، ځکه هغه مهمترین جهت د پریښی دی، هغه مهمترین جهت کې دی ناکام شوی دی. دوهم نمبر د کامیابی په اقتصاد کې. اوس په اقتصاد کې شو یا په کورنۍ ژوند کې شو چې هغې طرفونو ته دی دومره خودکیفه اوسیږي چې دی خپل ژوند برابر کړی شي. ځکه چې د انسان اقتصادي ژوند نه وي برابر نو دی هم په مختلف قسمه مشکلاتو کې واقع کېدلی شي. موږ تاسو ګورو ډیر وخت کې یو انسان مشکل کې کوم وخت واقع کېدلی شي. یو داعي چې کله د هغه اقتصادي ژوند نه وي برابر، ډیر کتابونه لیکلي وي په کور کې ورسره پراته وي مګر نه شي نشر کولی، نو که چیرته یو داعي وي، یو داسې انسان وي چې د الله تعالی سره قربت برابر وي، ژوند هم سم وي، نو خامخا به د مال یا پیسې د نور انسانانو په خیر کې لګیږي.